بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل امنیه قومندانۍ مربوط مسؤلینو چې په راس کې مولوي صاحب اکبر آغا ده، تاسو ته ښکاري په ویډیو کې 15 لکه 92,000 50,000 افغانۍ 50,000 ډالر دا یوارې سرو ګوته او دغه درې دانې د سرو ګوتې څلور د سرې ګوتې دا دوی په یو ځای باندې چاپه اچولې وه سره له هغه کسانو چې پاسپورټ کې په شرکت کې اوسېدل. هغه کسان یې نیولي دي د پیسو مالک. دا پیسې دا شرکت د چا ده؟ د هغه سړي حاجي غلام دستګیر نومېږي. دا د هغه حاجي غلام دستګیر خسر ده. زه مې ویلي و چې پیسې او دغه شیان دې ما خسر ته حواله کړئ. نور جریان به درته اکبر آغا چې دغه ټول اپریشن عملیاتو مشري یې درلوده دا یې به درته بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه پیسې جنرال صاحب دا زموږ وطاق ته مخامخ کور دی، خو موږ دا نه پېژنو چې دا کور د چا دی. خو ټول وخت موږ په دا جریان کې یو چې په دا علاقه کې کوم کورونه دي څوک ننوځي غلاګانې کوي بله کوي. چې بیا زموږ ملګرو دا کسان لیدلي وه چې دلته ننوته، بیا موږ ورپسې ورغلو. چې ورغلو دوی داسې کړي وه چې دا یو ملګري لاسونه یې تړلي وه او درې خلاص وه. نو دوی داسې وویله چې دا زموږ سره دوی خپل هدف ته رسېدلي نه وه. دوی خپل هدف ته رسېدلي نه وه. دوی وویله چې موږ ته نور غله راغلي وه. پوه شوې؟ خو بیا چې موږ د کور د مالک سره رابطه وکړو، کور مالک وویل چې دلته زما ډېرې پیسې پرتې دي. موږ چې ورغلو هغه نښاني یې راکړه، دا ځای چې موږ دا پیسې راواخیستې برآمد مو کړې. بیا مو پوښتنه وکړه دا سړی چې څنګه دی صاحب حاجي غلام دستګیر زما افسر دی و دا ته به دا پیسې حواله کړي. نو موږ دا پیسې اوس راوړلې و دا دې سره حواله کوو او د دی به کور ته کسانو سره لیږي چې تر څو دی خپل کور ته ورسوي. دا د طالبانو دیانت، امانتداري او تقریبا په یو ساعت کې دا هر څه طالبانو کړي دي. یوه انه د دې نه ده ضایع شوی. دا سړی د پیسې تو ضایع شده بطوس پرده شد کس رشوت تهدید از طالبان خوش استی پیسې تعداد پیسې 15 لک 92,500 افغانی 50,000 ډالر 4 تا انگشتر اطلاع حوالی مالک یادی پیسه توستی 15 لک 92,500 افغانی که خود ما حساب کردیم در حضور حاجی غلام دستگیر 50,000 ډالر 2,500 یورو یا زیادم رفته بود. چیش یورو پیسش ما رابط یورو رابط و 4 دانه انگشتر